کابل کې د اوبو تصفیه کولو هغو 5 لویو شرکتونو د برېښنا مزي پرې شول چې په ناقانونه ډول یې برېښنا کاروله. د افغانستان برېښنا شرکت یو تن پیرودونکي له لوري د دې شرکت د پیرودونکو خدمتونو 144 شمیرې سره د شریک شویو معلوماتو له مخې د کابل لمړي جکشن اړوند قلاچې په سیمه کې د اوبو تصفیه کولو 5 هغو لویو شرکتونو د برېښنا مزي تشخیص او پرې شول، کوم چې هستوګنیزه برېښنا یې په تجارتي برخو کې په ناقانونه ډول کاروله. په ناقانونه ډول د برېښنا کارولو دا پیښې د برېښنا شرکت اړوندو تخنیکي ټیمونو له لوري د شپنیو څارنیز عملیاتو په پایله کې کشف او د مزو پرې کولو په برخه کې پر وخت او چټک اقدام ترسره شو. د شکایتونو اوریدو مدیریت او کابل برېښنا ریاست ګډ پلاوي ساحه وڅېړله او ولیدل شول چې د اول جکشن په مربوطاتو کې څو تنه پیرودونکي د رایشي برېښنا څخه په سوداګریزه برخه کې استفاده کوي. په همدې بنا باندې د اړونده ساحې سرګروپ او مامور بوش ته وظیفه او دنده ورکړل شوه تر څو پورې د پیرودونکو د همدغه ذکر شوي پیرودونکو د برېښنا مزي پرې کړي او د افغانستان برېښنا شرکت د قانون او پالیسۍ له مخې ورسره قانوني چلند وکړي. از رهاشی به تجارتی برق گرفته بودن، تانستیم که ساعت 9 بجې شب قطع کنیم. د تخنیکي ټیمونو له لوري د یادو ناقانونه مزو پرې کولو ترڅنګ د سیمې نورو پیرودونکو باندې د ناقانونه برېښنا ګټې اخیستنې د مخنیوي او د برېښنا مزو د پرې کولو په اړه ټینګار وشو. د افغانستان برېښنا شرکت پالیسۍ سره سم د برېښنا څخه ناقانونه ډول ګټه اخیستل جرم ګڼل کیږي او د یاد شرکت رهبرۍ د لارښوونې سره سم د برېښنا هر ډول ناقانونه ګټې اخیستنې د مخنیوي په برخه کې جدي او نه ستړي کېدونکې هلې ځلې روانې دي. له ټولو درنو هیوادوالو څخه دا هیله کیږي چې د دا ډول پیښو د لیدو په صورت کې مهرباني وکړئ د پیرودونکو خدمتونو 144 شمیرې له لارې د برېښنا شرکت اړوندو کارکوونکو ته معلومات ورکړئ تر څو یې په اړه پر وخت اقدام ترسره شي. یادونه ده چې د معلومات ورکوونکي هویت پټ ساتل کیږي.